سوال دا دی چې یو زنانه د جنابت غسل کوي او یخدان نه وینځي، د دې حکم څه دی؟ جواب دا دی چې د غسل نه کیږي، ځکه د هر یخته د لاندې جنابت دی. یو روایت کې راغلی دی چې لږ ضعف پکې دی، خو صرف دا دی چې د زنانه د غسل طریقه دا ده چې یو درې لپې په سر باندې را اړی. که چېرته داسې وشو چې دا درې لپې د هر یو یخته یختلو نه که نو پروا نه کوي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې زنانو به داسې کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ستا دپاره دا کافي کېږي چې درې لپې اوبه په سر باندې راواړی، دا چې بالکل سر وینځي او عذر هم ورته نه وي. یو خو دا وي چې زنانه معذوره وي، مثلا په سر بیماري وي چې ډاکټر ورته وایي چې اوبه به نه استعمالوي، نو دا صورت جدا دی. او که داسې نه وي نو بیا د غسل نه کېږي. سوال دا دی چې زنانه د مخ یخدان ویستلی شي او که نه؟ جواب دا دی که چېرته د مخ ویښتان د هغه په مخ باندې دومره زیات شي چې بالکل د هغې نه نفرت کېږي او د هغه خاوند د هغه نه نفرت کوي، نو بیا دا مسله د معاصر علماو ذکر کړې ده، لکه شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، فتاوی اللجنه، چې دا د ضرورت مطابق لرې کولی شي، ځکه چې زنانه دپاره د ګیرې حکم نه دی، او دا ګیره چې دی دا د نارینهو صفت دی. د زنانه یخدان چې په مخ باندې راشي د ضرورت مطابق یې لرې کولی شي.